زه د عامو خلکو ته وایم چې موږ او تاسو څوک یو، موږ تاسو د هغه صحابو نقشه زندگی کول که غواړو، که چیرې د هغې صحابو زندگی کول غواړو، که چیرې د هغه صحابو زندگی او ملګرتیا دا په قیامت او په جنت کې کول غواړو، نو بیا خو نقشه د صحابو زما او ستا مخته نن پرته ده چې نن پر امت باندې، نن پر مسلمانانو باندې، نن پر دې علاقه باندې، نن پر دې مځکه او پر دې قومونو قبیلو باندې څومره سختي ورځي، څومره د ګرانۍ زمانه ده، څومره د سختۍ زمانه ده، انسانان د څومره سختو حالاتو سره مخامخ دي. نو بیا زما او ستا ایثار دا د صحابو خاصیت او ایثار زما او ستا د کامیابی علامه وه او ایثار زما او ستا د سلف و خصلت او طریقه راپاته وه چې په دې حالاتو کې ما او تا ایثار و قرباني نه وکړو، د یو غریب سره مرسته نه وکړو، د یو چا د کور د نفقې بندوبست نه وکړو او د یو چا مدد و تعاون نه وکړو، نو بیا به داسې نه وي چې د قیامت په میدان کې زموږ د صحابو او زموږ په نصیب کې د صحابو ملګرتیا او معیت را نسي. ځکه حالات ډېر ستړي را روان دي او حالات پر دې خلکو باندې ډېر سخت را روان دي. دې سختو حالاتو کې یو پر بل باندې رحم کول، د خپلو همسایګانو معلومات کول او د خپلو غریبانو معلومات کول او د خپلو قریبانو معلومات کول او د خپل وس مطابق د هغې مرسته ته ځان تیارول. او مرسته الله تعالی ته څومره محبوب عمل دی. ایثار و قربانی د مسلمان سره کومک کول او د مسلمان حاجت پر کول دا څومره عظیم عمل دی. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی ډېر برګزیده پیغمبر او ډېر خوش پیغمبر. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی حضور کې خواست کوي، یا الله د پیغمبر علیه السلام امت ته چې د کومه درجه ورکړې ده په دې ټولو امتونو کې هغه درجه ماته راښکاره کړه. الله تعالی د نور حجابات پورته کړل. حضرت موسی علیه السلام چې د دې امت درجه د الله تعالی په حضور کې ولیدله، حضرت موسی علیه السلام بلا اختیار خپل سر کښته کوي. د دې دا معنا چې دا درجه د بل چا نه په نصیب شوې. حضرت موسی علیه السلام دستي د الله په حضور کې خواست وکړي، یا الله دا امت په کم عمل باندې دې درجې ته ورسېدی؟ الله تعالی ورته یې موسی دې امت کې یو صفت ستا، هغه صفت د ایثار او د قربانۍ دی چې د خپل بچی لوږه دا برداشتوي، لیکن د بل د بچی د لوږې و کومک او د هغې و تعاون ته تیاریږي. ورته ایثار و قرباني زما په حضور کې دومره لوی عمل دی که یو سړی په خپل زندگی کې یو ځل ایثار او دوه ځله ایثار و قرباني وکړي چې کم شي ته د سړي په خپله ضرورت خپل ضرورت ختم کړي هغه و بل ته وله ورکړي، الله تعالی ورته د هغه سړي سره د قیامت په میدان کې چې څه حساب کو ما ته حیا راځي. چې کم سړی په دنیا کې د مسلمانه سره د ایثار او د قربانۍ صفت وکړي او د ایثار او د قربانۍ عمل کوي، بیا چې زه د قیامت په میدان کې د هغې سره حساب کوم ما ته حیا راځي، زما حضور کې د هغې سره حساب نشته، هغه به بې حسابه جنت له ورځي.